بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یی، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته، آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترمو د پیر د ورځې یو ډیره عظیم الشان او لاجوابه وظیفه بیانوم. دا وظیفه زما محترمو د هغه رونو او خویندو د پاره ده چې په هغوی باندې بندش وي او د دې بندش او د دې رکاوټ د وجې نه رشتې نه کیږي یا کاروبار نه روانېږي، نو تاسو دا عظیم الشان وظیفه وکئ. کریم رب درته منپسند ځای کې رشته درکړي. یا زما محترمو، تاسو څه کاروبار روانول غواړئ خو تاسو هغه کاروبار نه روانېږي، مخه مو نه سمیږي، نو دې دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. یا داسې رونه او خویندې چې په هغوی باندې چاکوډې یا جادوان یا منتر یا غلط تعویزونه کړي وي او دې سره د زړه په لړزان وي او دته اطمینان او سکون نه راځي او هر وخت بېچینه وي، بې سکونه وي، نو که تاسو دا غواړئ چې زمونږ د اثرات د ختم شي، نو د هغې دپاره دا ختم زما عزتمندو بې حده مفید دی. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړي وي، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، ستاسو تعویزونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، که چېرې تاسو د پیر په ورځ باندې دا مجربه او لاجواب وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې مه. محترمو، دا وظیفه د پیر د ورځې ډیره خاصه او مجربه لاجوابه وظیفه ده. بعضې زمونږ وروڼه او خویندې ورته دوشنبې ورځ وایي، څوک ورته د ګل ورځ وایي. به هر حال زما عزتمندو، تاسو چې دې ورځې ته کم نوم هم تاسو اخلئ، تاسو په دې ورځ باندې دا وظیفه وکئ. د دې کمالات او ثمرات زما عزتمندو دا ډیر زیات دي. هغه رونه چې د هغوی کاروبار ولاړ وي، روزګار یې ولاړ وي او د هغې د وجې نه هر وخت پریشان وي، نو د هغې دپاره هم دا وظیفه او دا عمل ډیر مفید دی. یا زما محترمو، تاسو باندې بندش وي، په هر کار کې درته رکاوټ راځي، کار دې سمې نه خوري، یا په تاسو باندې جادو وي، یا ستاسو په کور کې جادو وي، د جناتو مسله وي، یا در باندې چا غلط تعویزونه او جادوان کړي وي، نو تاسو دا وظیفه توجه دیان سره وکئ. الله رب العزت به د ستاسو په ژوند کې د خوشحالۍ او عظیم الشان انقلاب راولي. زما محترمو، دا د قرآن عظیم الشان د یو صورت مبارکه وظیفه ده او قرآنی عمل دی. دا صورت مبارکه د الله جل شانه د خپل پیغمبر په نوم باندې مسما ګرځولې ده. زما محترمو، په دې صورت کې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده چې په مکه مکرمه کې په کافرانو څومره ظلمونه زیاتی کول. په دې صورت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله جل شانه تسلی ورکړې ده. زما محترمو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لا کم تکلیفونه د کافرانو د طرف نه ملو شوي، په مکه مکرمه کې هم او د طائف په میدان کې هم نبی علیه الصلاۃ والسلام له ډېر تکلیفونه ملو شوي دي. نو زما عزتمندو، دا ډیر بهترین او جامع ترین صورت مبارکه ده، ډیر عظیم الشان صورت مبارکه ده. به هر حال زما عزتمندو، دا عمل او دا وظیفه دا ختم به تاسو د پیر په ورځ باندې کوئ. کله چې زما عزتمندو تاسو دا وظیفه وکئ، نو د کمالات او ثمرات او اثرات په تاسو په خپل سترګو باندې ووینئ. زما عزتمندو، دا وظیفه به تاسو د پیر په ورځ باندې، د ګل په ورځ باندې، دوشنبې په ورځ باندې کوئ.
دې لپاره څه خاص ټیم مقرر نه دی، بس چې کله هم تاسو ته په دې ورځ باندې موقع ملو شو نو تاسو دا وظیفه کولی شئ. بس چې کله تاسو فارغ یعنی تاسو توجه دیان وظیفې طرف ته برابر وي نو زما محترم دا وظیفه تاسو توجه او دیان سره وکړئ. مکمل طریقې کار ز تاسو ته بیانوم، تاسو مکمل په دې باندې ځان پوهه کوي او ښه توجه سره لغوه کېدئ ځکه طریقې کار یو ذره ګران دی او مختلف دی. د ټولو نه مخکې به زما عزتمندو اودس چردامبو کوي صحیح طریقې سره. کله چې مو اودس چردام وکړل نو بیا به قرآن مجید را واخلی او جانماز باندې به کښېنئ انتهایی توجه عاجزۍ او انکسارۍ سره او سورت محمد چې په 26مه پاره کې دا به تاسو راکولو کوي سورت محمد. او د دې نه پس به زما عزتمندو 3 پیرې تاسو درود شریف وایي. د خدا دا زما عزتمندو چې درود ابراهیمی تاسو وایي. بیا به سورت محمد یو پیره به تاسو دا ولولئ او بیا به پاسې 2 رکعاته نفل وکړئ. زما عزتمندو کله چې مو نفل وکړه نو بیا به په ناستې باندې 3 پیرې تاسو درود شریف ولولئ او سورت محمد به یو پیره ولولئ، بیا به پاسې 2 رکعاته نفل وکړئ. بیا زما عزتمندو په 3م ځل باندې و بیا تاسو په ناسته باندې درود شریف وایي او سورت محمد صلی الله علیه وسلم تلاوت وکړئ. بیا به د دې نه پس 2 رکعاته نفل وکړئ. په 4م ځل باندې بیا زما محترم او 3 پیرې به تاسو درود شریف وایي، یو پیره به سورت محمد ولولئ او بیا به 2 رکعاته نفل وکړئ. په 5مه پیره باندې 5م ځل باندې و بیا 3 پیرې تاسو درود شریف وایي، یو پیره به سورت محمد ولولئ او بیا ورپسې 2 رکعاته نفل وکړئ. دا رنګ زما عزتمندو په 6م ځل باندې و بیا تاسو په ناستې باندې 3 پیرې درود شریف ولولئ، بیا به د دې نه پس تاسو سورت محمد صلی الله علیه و آله وسلم یو پیره ولولئ او بیا به 2 رکعاته نفل وکړئ. په 9م ځل باندې او بیا په ناستې باندې 3 پیرې درود شریف ولولئ، یو پیره به سورت محمد ولولئ او بیا به زما عزتمندو تاسو 2 رکعاته نفل وکړئ. کله چې مو اخیری 2 رکعاته نفل وکړه نو دې سره به تاسو دا وظیفه مکمل شي. د دې نه پس به زما عزتمندو بیا 11 پیرې تاسو درود شریف وایي. ښه دا ده چې درود ابراهیمی تاسو په دې کې وایي نو زما عزتمندو سورت محمد تلاوت پر راشي 7 مرتبه 9 پیرې او 9 پیرې به تاسو 2 رکعاته نفل وکړئ چې دا 14 رکعاته نفل جوړ شو. نو کله چې مو زما عزتمندو دې طریقې سره تاسو دا وظیفه دا ختم او دا عمل وکړو بیا به د الله رب العزت په دربار کې په عجزۍ سره انکسارۍ سره لاس پورته کې په ګړګړا سره د الله رب العزت نه به د خپلو مصائب او تکالیف او پریشانو مصیبتونو نه د خلاصېدو دپاره به د الله رب العزت نه په عجزۍ سره دعاګانې وغواړئ. یا ستاسو کاروبار نه روانېږي، پرشته که رکاوټ وي، په کاروبار کې رکاوټ وي، یا کوډ جادوان او منترې در باندې شي وي، یا کور کې داسې کسان وي چې هغوی زړه تنګ وي، هغوی بیماری وي، پریشانی وي، تکلیفونه، مصائب او مشکلات وي، نو تاسو دا وظیفه وکړئ. ان شاء الله تعالی الله رب العزت به ستاسو د هر قسم مسائل ختم کړي او د ستاسو په ژوند کې د ستاسو په زندګۍ کې به د خوشحالۍ د امن او سکون انقلابات الله جل شانه راولي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.